او سړی قاتل شي جرمدار زنانه شي پکې سړی قاتل شي جرمدار زنانه شي پکې روغې صفالې بیا مونږ په سورې کړي دي. قدرمنو کتونکو اوریدونکو نن موږ سره په دې نشست کې ښاغلی محمد سعید عابد مېلمه دی. محمد سعید عابد تاله ته لږ ووایه چې تاسو د څومره وخت نه د ادبي هلې ځلې کوئ؟ یاره ادبي هلې ځلې خو دا تقریبا 10 کالو پورې وشول. 10 کاله تقریبا وشو. تاسو کتاب وغیره چاپ دی که نه؟ نو چاپ کتاب خو نشته او نورې نسخې شته او دیوان نه مې ترتیب ورکړی. دا به په طولانده کې لومبی دیوان یې انشاءالله. یعنې په خپل ژوند باندې تاسو یعنې دیوان ترتیب کړی دی او انشاءالله چې چاپ کولو اراده هم شته انشاءالله. ښه دا راته لږ ووایه چې تاسو په کوم څیز باندې یعنې ښه کار کوئ؟ نظم ښه لیکئ، چاربیته ښه لیکئ، غزل ښه لیکئ که نه نور داسې اصناف چې کوم دي؟ یاره جی دا تاسو چې کوم یاد کړه که نه شاعرۍ سره کوم متعلقه اصناف دا ټول ما لیکلي دي. چاربیت هم لیکو، نظم هم لیکو، غزل هم لیکو. خو زیاتره خلک غزل خوښوي ځکه چې دا لږ وخت پرې لګي او وخت دومره چا سره شته نه. چاربیت او نظم لږ وخت اوږد غواړي. صحیح. نو دا خو ډېره ښه موقع ده. نو د غزل څو شعرونه راته وایه نه داسې؟ ووایه جي. نو 3 شعره یې د غزلو ستا د غمونو چې په ما کې مې نخرې کړي دي ستا د غمونو چې په ما کې مې نخرې کړي دي دې بې روخۍ دې په ما ډېرې شوګیرې کړي دي. ډېر ښه ډېره او ستاسو په چم کې مې د خیر هډو څه ونه لیدل. ستاسو په چم کې مې د خیر هډو څه ونه لیدل. خدای ګو د خیر په تکل ما ډېرې پیرې کړي دي. ډېر ښه ډېره ده. او موږ ته پکې هډو دروغه باندې ست نه کوي. موږ ته پکې هډو دروغه باندې ست نه کوي. ځوانانو مو هم په ځوانۍ کې بنډاري کړي دي. ډېر ښه ډېره ده. او ژوندي خو پرېږدوه چې مړي په ارام نه پرېږدو. ژوندي خو پرېږدوه چې مړي په ارام نه پرېږدو. مونږ بلا شي آبادۍ په مقبرې کړي دي. ډېره ده ډېر. او سړی قاتل شي جرمدار زنانه شي پکې سړی قاتل شي جرمدار زنانه شي پکې روغې صفالې بیا مونږ په سورې کړي دي. ډېر ښه ډېره ده. او د پښتون قام به د پښتون قام نسل به مونږ ته دعاګانې کوي. د پښتون قام نسل به مونږ ته دعاګانې کوي. مونږ دې پښتو له په پښتو مظاهرې کړي دي. او په مسلو کې زمونږ یو مسله دا یادېږي. په مسلو کې زمونږ یو مسله دا یادېږي. مونږ بې مطلب او بې پیدې ډلې پرې کړي دي. او ډېرو به ډېرې ادبي غونډې لیدلې وي خو ډېرو به ډېرې ادبي غونډې لیدلې وي خو موږ طولانده کې تاریخي مشاعرې کړي دي. ډېر ښه ډېره شعر بیا ووایه. ډېرو به ډېرې ادبي غونډې لیدلې وي خو موږ طولانده کې تاریخي مشاعرې کړي دي. او آخري مقطع ده چې عابد خپه به د پایو په ګودر ونه لګي. عابد خپه به د پایو په ګودر ونه لګي. او مونږ چې چاته هم یو ځل ګورې خیرې کړي دي. ډېر اعلی ډېر ښه ډېر ښه. قدرمنو کتونکو دا و محمد سعید عابد چې تاسو یې خبرې ترې هم اورېدې او ډېر ښایسته کلام یې موږ سره شریک کړو. ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه.